د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. طالبانو خپل ځانګړی پیغام د پاکستان سفیر سره شریک کړل. بلخوا د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی کابل ته رسیدلی دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حالا سره ویډیو کې ګورو. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کندهار ولایت مقام مطبوعاتي ادرس لیکلی دی چې د هغوی والي حاجي مولا په کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامي سره لیدلی دي. خبرپاڼه زیاتوي په دې کتنه کې د کندهار والي نوموړي ته په پاکستان کې د ټاکنو ترسره کېدو او نوي حکومت جوړېدو مبارکي ویلې ده. هغه هیله وښوده چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان او پاکستان دواړو مسلمانانو او ورونو هیوادونو ګټې خوندي کړي او په راتلونکي کې یوه خوندي فضا رامنځته او د دواړو هیوادونو د پالیسیو مطابق پالیسي تطبیق کړي. خبرپاڼه وړاندې زیاتوي د کندهار والي د پاکستان سفیر ته ویلي چې ډیر ژر به پاکستان ته سفر وکړي او دغه پیغام به د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره هم شریک کړي. په دې کتنه کې پر یو شمیر نورو مهمو مسایلو هم بحث او خبرې وشوې. د زاویه نیوز د معلوماتو له مخې نوموړي له پاکستان سره د طالبانو د اړیکو لا نږدې کېدو او د پاکستان د طالبانو په تړاو د خپل مشر پیغام هم د پاکستان سفیر سره شریک کړ. بلخوا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف په مشرۍ یو ازبک پلاوی کابل ته رسیدلی او دا مهال له طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې په دې پلاوي کې د ازبکستان د کابینې څو غړي هم شامل دي او موخه یې له طالبانو سره پر یو شمیر اقتصادي پروژو او سیاسي مسایلو بحث دی. دوستانو دا وې د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا خیر چارې ښه وخت.